راغله مسلې ته متوجه غواړم. بل باب رغلو طالبانو جاهلیت په زمانہ کې دا رواج و چې خاوند به مړ شو ښځه به یو کال په کور کې وه، خو چې خاوند ته به پته لګېده چې مړ کېږم په ده باندې وصیت لازم و چې دا به د خپلې ښځې دپاره وصیت کي چې یو کال به د کور نه ووځي، نو یو کال به د خاوند په کور کې ناسته وه خو خرچه مرچه به یې د خاوند نه کېده. خو چونکې حکم د جاهلیت و، اوس دا حکم تر شو د مکې چې شو چې یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 څلور میاشتې لاسې ورېځې شول. حکم اوس منسوخ ده. خو پوهېږئ یوه خبره بله ته وکړم، دا حکم دوړ عیدت دا په هغه وخت کې ده چې میراث کې حصې نه وي، نو چې میراث کې حصه نه وه د ښځې وشه هر څه یې د خاوند د کوره و، خو چې هر کله یې میراث کې حصې معلومې شوې بیا خپله حصه نه مصرف کي، خو بیا نفقه د ښځې دپاره واجبه نه ده. دا اوږدې مسلې دي. الله فرمایي والذین کسان یتوفون منکم چې وفات شي د تاسو نه ویذرون دی پرېږدي ازواجا بیبیانې دی د وصیت وکړي فلیوصوا وصیة محذوب په ورته روباسي وصیت ته وکړي په وصیت کولو سره لازواجهم لپاره د بیبیانو خپلو متاعا د یوه نفع الا الحول تر کاله پورې چې نفقه او سکنا ده غیر اخراج نه به وایي وبسونکي د ښځه به نه وبسئ. فإن خرجنا که د ښځې ووتلې په خپله فلا جناح علیکم بیا نشته ګناه په تاسو باندې فیما په هغه شي کې فعلنا چې کوي د ښځې فی انفسهن په حق د خپلو زنونو کې من معروف د نیکې طریقې نه ناجایز ته بې نه پرېږدئ، جایزه کوله خیر ده. والله خدای پاک چې دا عزیز غالب ذات ته په هر څه باندې حکیم ذات ته په خپلو احکامو کې. الله پاک بیا فرمایي مطلقات لرا متاع نفع بالمعروف په نیکې طریقې سره حقا دا ثابت دو علی المتقین په متقیانو باندې لخ دې پوي کم د شي شی خل منځ کې د مخکې طلاق حکم شو کنه ورسته الله تعالی واشه د حکام ختميږي بیان مونږ تاسو ته اجمالی وکړو چې مطلقې خځې ته به فائدہ ورکړي. نو فائدہ شي ته نو کچره پیدا هغه وا چې مہر نو مسمى قبل الدخول دی طلاق کړه متعاد واجب ده دا متاع بالمعروف شو. او کدا سیوا چې مہر مسماو یا دی دخول کړه ټول مہر بیا متعاور کا خدا صورت کې حکم استحبابي ده. په اول صورت کې وجوبي وو د مہر په صورت کې حکم څه ده استحبابي. خزه مخه پکوا حقا دا ثابت ده علی المتقین په متقیانو باندې. الله فرمای کذالک همدارنګه لکه مکه چې کوم احکام بیان کړل یبین الله بینه الله پاک لکم تاسو ته آیاته آیاتونه دی قدرت دی قران عظیم شان لعلکم تعقلون شاید چې تاسو پوي شئ